معشوق استاد ډیر مسلمان او ښه سړی و. تل به یې ویل چې کامیابي یوازې د الله جل جلاله په دین او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه ژوند تیرولو کې ده. موږ که دلته له امریکایانو سره کار کوو او ډېر خلک یې بده ګڼي، خو حقیقت دا ده چې ورسره مزدوري روا ده، غلامي حرامه ده او دا وګوره څومره لویه ګټه مو وکړه. که دغه شان له هر منکر سره په مینه او احسان خبرې وشي، خامخا د زړه تل ته کوزیږي او موږ به خدای په لویه ورځ په دې نه نیسي چې تا ولې جهاد نه دی کړی، بلکې په دې چې ولې دې زما دین نورو ته نه دی رسولی. که دغه لړۍ روانه وساتل شي، هیڅ ستونزه به نه وي. د دغه یو امریکاني په مسلمانېدو ښایي چې ډېر نور مسلمانان شي. قلندري استاد چې د معشوق استاد پاتې شوی او له معشوق استاد څخه په دیني مسایلو کې ډېر کم پوهه و، بلکې بیخي شاړ و. په تونده لهجه یې ورته ویل: مړه امیر صاحب پرېږده، که دا مسلماني زموږ د افغانانو په څیر وي نو هېڅ دې څوک نور مسلمان نشي. وګوره پرون یې راته وطن ړنګ ړنګ کړ او نن ورسره کار کوو او د هغې د لاس لاندې یو. معشوق استاد ډېر حوصله درلودله او بلې استاد پاتې شوی. ورته ویل: استاده ستا خبره په سر سترګو، خو د لاس ګوتې هم یو شان نه وي او انسان خامخا نفس او شیطان لري، په بدو اعمالو وروسته خپوي، خو کار ترې شوی وي. او بله دا چې که هر سړی لومړی خپل ځان سم کړي، انساني کرامت ته ژمن واوسي، په خپله به هر څه سم شي. ما ته د دواړو خبرو خوند راکړ، خو چې شته مسلمانۍ ته مې ولیدل نو هغه د خپل استاد خبره را یاده شوه. استاد ویل: په کامه کې د یو سربند جوړولو پروژه په همدې ډالر باران کې و جاپاني انجینر عملي کوله او خلکو یې د کار و زیار ډېرې خبرې کولې. د استاد وینا ده چې ما سره هم د دې جاپاني د لیدو تلوسه پیدا شوه. نو د کار ځای ته یې ورغلم. هلته له جاپاني نه او کاربختو کسانو یې هم ډېرې ستاینې وکړې. یوه یې وویل: ډېر ښه سړی دی، اوس پرې خواري کوو چې مسلمان یې کړو. استاد ویل: ما یې خبره ونیوه او ورته مې کړه. لږ وار ورته وکړئ، که د دې کار په منځ کې مو مسلمان که، بیا به دا کار داسې سر ته ونه رسوي لکه څنګه چې پیل کړی دی، په نیمه کې به یې پرېږدي. ټولو مزدورانو او ډریورانو د دې خبرې سره په زوره وخندل. یې وویل: د امریکایي خو څه د کامې د بند په پروژه کار نه کوي چې نیمګړی به یې پرېږدي. دا وخت زموږ یو ملګري چې د خونې نه بهر و راته غږ کړ: راشه که نه، یار دې غواړي. راووتم، ګورم چې ویلیم په دغه یو ساعت تېرېدو سره پړقېدونکی مخ په موټر کې ناست دی او د لاس په اشاره وایي: راځه که نه چې پاتې کار خلاص کړو. زه چې ورنږدې شوم، هغه وویل: رښتیا لمونځونه، ډوډۍ، چای، هر څه وشول؟ هو، ډېره مننه. ما ورته ویل: څنګه تا هم لمونځ وکړ؟ نری مسکی شو. ویې ویل: دومره ژر خو مې مه مولا کوه او نه څوک کیدای شي. د ټانکر، ګریډر او رولر چلوونکي مې له ځان سره واخیستل او د کار ساحې ته روان شو. چې ورسېدو، ویلیم ویل: ته اوس ځه، زه راځم. ډېره ښه ده. کار مو پیل کړ، خو امام الدین وویل: صاحبه که ستا اجازه وي زه به لږ دا ټانکر راډه کړم. ښه لاړ شه. ولاړ. ډېر ساعت ورکو. دلته داود په خپل ګریډر کار کړی و او رولر ځکه پرې نه شو ګرځېدی چې اوبه پرې پکار وي. دغه د غرار شو او په ګوډ را واوښت. وا لیونیا، دا چېرته ورک شوی وی؟ ژر ژر یې اوبه یې لکړې او کیسټ یې په درس چالو کړه. په وښکو کې هم خاندي، هسې خو په چالاکۍ کې نمبر وړی و. اوبه یې واچولې، د رولر نمبر شو. دواړه غاړې ته ودرېدل، خپلو کې سره پوسېدل. د زرګونونو لوټونه یې سره اړول. زه پرې شکي غوندې شوم. ورغلم،
شکی شول چې ګوندې پرې پوهه شوی یم. ما ته یې هم ژر 2 زرګونه په جب کې راومنډل. ما ترې په اړه یې پوښتنه کوله چې له شا څخه یې ژر ریډ بول راته خلاص کړ. په دې سره یې زما فکر اړول غوښتل. بیا مې ځان جوړ کړ څو پوه شم چې دا لوپري له کومې. ژر یې سګرټ راته بل کړ، راته یې کړ. داود له ده څخه ډېر ناز پر ما لیده. لاس یې پورته وارته و، له اوبو یې غړاپ وکړ. ویې ویل مړه ته دا نه پېژنې، نمبر 10 حرامي دی، تیل یې خرڅ کړي. په دې سره یې په خټ خټ وخندل. وا هلکه که ګیر شي ستا دوا په کار ده، په خپله یې راکوي، راته وایي ځه د جب خرچه دې وکړه. داسې شیبه به نه وه چې د دې دواړو به جامې خولې یعنې دموي. هر وخت به ورسره راز راز خوراکونه، بسکټ او نور ډېر خوراکي توکي وو. نه پوهېږم چې له کومې او څه ډول به یې پیدا کول. کوم چا امریکني په اړه هم شکایت نه درلود او کار خو به یې لکه د خامار په یو غړپ کاوه. هر څومره ډېر کار چې به وو ښه په نر او ذمهوارۍ سره یې ترسره کوه. ځکه نو چې له هر چا به یې څه غوښتل نه به یې نشو کوی، بلکې په خپله به ورته د موټر سیټ له راز راز نعمتونو یې ډکاوه. رخصتۍ ته نیم ساعت پاتې و. خوله مې وچه شوې وه. یو امریکایي سپین موټر په موړ راواوښته. هر موټر چې به راته په ورو کېده به ځینو به سلام کوه او ځینو به شابسۍ هم ورسره غوټه کړ. په موټر کې یو هلک او یوه نجلۍ وه. له سلام وروسته مې ترې غوښتل چې اوبه راکړي، خو په موټر کې ناستې نجلۍ چې مې خولو ته وکتل اشاره یې وکړه. ورنږدې شوم، توره ښیښه یې ښکته کړه. له دننه مې یخه هوا په مخ راغله. په نرۍ خندا یې وویل دا واخله اوبه، دا شربت. مننه، ژوندی اوسئ. سم له باره مې د اوبو بوتل په سر واړوه. څو چې مې له خولې لرې کوه له شا راپسې په خوږ غږ په امریکایي ژبه آواز وشو. دومره تږې؟ په حیرانۍ مې داسې چې بوتل مې لا په خوله و شاته وکتل. ګورم چې میږن ده. لاس یې راوغځوه. ما هم لکه د وارخطا، لکه څوک چې دریاب اخیستی وي، خپل لاس په تادۍ ور اوږد کړ. ما د هغې او هغې زما لاس سره ښه زور کړل. په خندا شوه. بس دی، ژر مې لاس یې لکړ. اوس یې ګلابي حسن نورې کانې کولې، لکه چې تازه له خوبه راپاڅېدلې وه. لاسونه یې یخ وو. په خپله یې ویل ښه هلکه، ویده وم، ډېره ناارامه وم. اوس مې ولامبل، اوس ځان آرام احساسوم او بیا چې ته راسره یې نو ډېره آرامه یم. باید وړاندې راغلی وی، خو نه مې غوښتل ته مې داسې وګورې چې ما یې خبره ونیوه. د رحمان په عاشقۍ کې کمی نشته، د رحمان په عاشقۍ کې کمی نشته، نو بیا څه له آینه کې ځان له ګورې. دا بیت چې مې ورته وژباړه ډېر یې وخندل. د خندا نه وروسته داسې چې د خندا څپې ورو ورو د مخ له ساحله ټولېدې وویل زه خو یو ستا د مینې او د مینې نه ډېر د مینې په پوهېدو حیرانه شوم، او بل ستاسې ژبې ته چې تا ته یې څومره ډېر شعرونه په یاد دي. ښه، چېرته ځې؟ چېرته به ځم؟ همداسې راووتم. په خیمه کې تنګه شوم. ښه شوه چې ته مې ولیدې. ستا لیده مې هم یوه بهانه وه چې بهر راووتم. هغه چې د دندې وخت یې پوره شوی و نو د دریشۍ پر ځای نری لباس په تن کړی و. د سړک بلې غاړې ته له لرګي جوړه یوه کوټنه یې وه. سیوری و. ما ورته وویل
راځه دلته لمر دی هلته به کینو. نه پوهېږم په کوم زړه مې ورته دا خبره له خولې ووته. نری مسکی شوه. ویې ویل سمه ده. خونه کې د لرګي چوکۍ وه. پر هغې کېناستو. داسې چې مخه د سپین لمر پلوشې خړولې. په سیوري کوډله کې رڼا جوړه کړې وه. ګېډۍ زلفې چې شاته تړلې وې ترې ښکاره شوې. سپینې دنګې غاړې زړه ډباوه. ډول ډول ستاینې او مننې له قدرت څخه په زړه کې راتلې. قربان شم له پستو لاسو د هغو ملایکو. قربان شم له پستو لاسو د هغو ملایکو چې ستا یې له مرمرو نه تراشلي دي لاسونه. زه تږی وم دوی لپه شول له سپینو اوبو ډک شول. زه تږی وم دوی لپه شول له سپینو اوبو ډک شول. د ژوند په نامه وایم چې د ښکلي دي لاسونه. د ژوند په نامه وایم چې د ښکلي دي لاسونه. زما لاس یې په خپل سپین لاس کې کېښود. خپل بل لاس یې پرې داسې کېښود چې د مینې په ډېرو تودو کې مې د لاس یخوالی احساس کړ. بیا داسې چې زما لاس یې په خپلو لاسونو کې واړوه. په زړه سوي وویل لمر دې لاسونه تور کړي. هو خو څه خبره نه ده. ژمي کې به بیرته سپین شي. غلی شوه. بیا یې شنې بڼورې سترګې راواړولې. ویې ویل له ډېرو سپینو لږ غنم رنګې ښه وي. زما ویلو ته یې په خپله خبره کې ځای نه و پرېښی. غلی شوم. هغې له نیکر شاته جب نه د اوبو نیم بوتل راویست. یو څه یې ترې څښلې ماته یې ونیو. وړاندې هم ډېر تږی وې. ما ورته ویل که دا اوبه مې وڅښلې نو به په ټول عمر کې تږی نه شم. خو غواړم دا اوبه له ځان سره یوسم. ولې زموږ په دې ټولنه کې داسې عقیده هم شته چې د ځینو ناروغانو لپاره اوبه د میږي او بیا لږې لږې ورکول کیږي. زه هم ستا د خولې دا اوبه وړم او داسې ځای کې ږدم چې یوازې زه یې ګورم. هغه پورته شوه. زما سر یې په خپلې غاړې پورې جوخ کړ. اسویلی یې وکړ. ویل یې دومره دې خوښه یم؟ هو نه پوهېږم خو ډېره مې خوښېږې. د مننې په ډول یوه شیبه خاموشي حاکمه کړه. وروسته یې د تلو ویل زما مرۍ وچه شوه او په نیولي غږ مې ورته ویل ته ځې؟ هغه راپورته شوه. نور یې هم غریو نیولی کړم. ګوره سترګې چې مې ډکې ډکې کېږي. نوم د تګ په خوله وانخلې. باران راغی. هغه لکه زما په وجود کې چې د خپل تګ له امله را پیدا شوي ناارامي درک کړي. د کلکې ژمنې په توګه یې سترګه ووهله او په خوږه خوله یې راخپرګه کړه. خامخا وینو. سمه ده لاړم. هغه روانه شوه. تر ډېره مې ورته ولیدل چې له سترګو مې پناه شوه. وخت هم پوره شوی و. کارګرو ګاډي درولي و او زما په تمه و. معشوق استاد راغږ کړ. صیبه څنګه مرکه خلاصه شوه؟ هو دا دې ځو خو چې ویلیم راشي. لږه شیبه وروسته ویلیم هم راغی او له ورایه پر شونډو خندا خپره وه. نه پوهېږم چې دی ولې او څنګه زموږ له هرې لیدنې خبرې ده.
په هر حال موټر ته ور وختو. له دروازې چې راووتو لاس یې وښوروه، ویل یې ښه شپه. هره شپه مې نوره پسې سختېده او اوږدېده. سړی چې ستړی شي خوب وکړي دمه شي، خو زما سترګو نور خوب نه پېژانده. د هغې د خپلولو یو ځای سره کېناستو او ان مینې ارمان پسې واخیستم. داسې چې دغې ارمان یوه ورځ تر بلې زبېښلم. کله به تر سهاره ویښ وم او لکه د بې وسه به مې له خولې زګیروي واته. کله به مې اسمان ته وکتل، غریو به ونیولم. خدای ته به په زار وشم، په ویر په سر تورې تقدیر وارخطا شي، په ویر په سر توري تقدیر وارخطا شي. الله دې زما کا، الله دې زما کا، اذان دې جانانا، موسم شرابي دې ارمان دې جانانا. کله به مې له ناکامه زړه او ذهن د مشورې او د صلاح لپاره د یو څو شیبو پورې یوه خوله شول، خو چې به ونه شوه لار به یې بېله کړه او په خپله مخه به شول. دلته به یې زما ستړی وجود نور هم پسې ذرې ذرې کړ. شپه به کال شوه او د هغې غم به نوره هم پسې سختي راوستله او سخته به یې کړه. کله به داسې وخت راغی چې په ورځو به مو سره ونه لیدل، خو هر دیدن به راته د سلامت ژوند لبیک هم نه ښکارېده. دا ځل مو کار په هوایي ډګر کې وتلي ویالې په سر د سره کیستو باران شوی و. هوا برابره و او سیګرټ په لاس د هغې لار په څارلو و. دې وخت کې بلډوزر اوسپنه ماته کړه. ورغلم، ډریور بله لرله، د هغې په جوړونه لګیا شو. زه هم ورسره بوخت شوم. دې کې نری پسته خوږه او زړه باغونکې خوشبو مې هوا پر مخ تېره کړه. ورسره یو د انسان سیوری مې له مخه تېر شو. ومې کتل، هماغه دنګه ښاپېرۍ وه، تور اوږد ټوپک په غاړه، خولۍ پر سر، اوږده عسکري بوټان په پښو، نیغه روانه وه. ما پرې غږ کړ، میګن مخ راواړوه. د تیر په څیر نه موسکی شوه او نه یې کومه خبره له خولې وایسته. بیرته یې مخ واړوه او سمه روانه شوه. دلته یې زما د زړه په اسمان د شکونو او راز اندېښنو وریځ راخوره کړه. ټینګ نه شوم او تر شا یې تر یو ځایه ورپسې شوم، خو نه مې پرې غږ کوه او نه کوم بل حرکت. یو ځای داسې راغی چې هلته نور افغان کارګر او سپینګیرو ترڅنګ امریکایان هم و. په منځ کې تیر شو. ډېرو پسې ورمېږونه واړول او سترګې یې پسې ووتې، او چې به هر چا ولیده په زړه به یوه شنه تغمه د اوف او آه لکه د تالندې برېښنا ځغلېدله. خپله میګن هم ښایي په زړه کې د دې لنډۍ مفهوم ته نږدې پوهېدلې وي چې دا خپل ښایست راپورې ور شو، تنکي ځوانان راپسې مري، خونکاره شومه.